السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن زمونږ چې کوم فارمولا دا کوم چې موږ ډیسکس کوو هغه سره غره کاونټ صحیح ده پریوس لیکچر کې موږ ایوریج فارمولا په ډیټیل سره خبرې کړو دا غینه مخکې موږ سم خبره کړو صحیح ده نو دا ولني چې کوم بیسیک فارمولاز دي دا موږ وایو بیا به انزر ټیپ خرڅ شروع کوو صحیح ده اوس سټوډنټس کاونټ صادر اکاؤنٹ معنا څه شي شمار کول صحیح ده شمار کرنا صحیح ده د دې څه شو سمپل معنا شو دی ورډ صحیح ده काउंट वर्ड माने शो شمار کول نو په ایکسل کې دا فارمولا د سره پر یوز کو نو په ایکسل کې مونږ काउंट فارمولا یوز کو چې काउंट function or formula is used to count how many cells have number in a range صحیح ده د شری cell have numbers in a range صحیح ده مطلب کې رینج مونږه سلیکټ کو صحیح ده زموږ سره یو ډیټا ده صحیح ده تاسو دلته څه د एग्जांपल درکمه ګوره زموږ سره وچې دی لوسه دا ډیټا ده اوس زم چې زموږ سره تکمن وګور کنه ګوره سټوډنټ آی ډی دا د سټوډنټ نیم دی بیا هغه زموږ سره یو سیکس سبجیکټ دی صحیح ده اوس موږ وایو چې د دې سټوډنټ چې کوم د سو سبجیکټ دی صحیح ده نو دا موږ راواسو نو دلته موږ څه کوو موږ ته یو رینج اول دی فارمولا کې موږ څه کوو هر فارمولا موږ یو رینج ورکو صحیح ده نو رینج مطلب څه چې ارته ته څومره ځای سلیکټ کې صحیح ده په څومره ځای باندې فارمولا ته اپلای کېږي د څه شو غره دی رینج شو نو دا موږ ته سوې دا موږ ته وایي چې کاونټ فنکشن موږ یوز کوو چې څه کوو چې موږ دا معلوم کو چې په سیل کې زموږ سره یا سیل یا زموږ سره کوم رینج دی صحیح ده پاغي کې زموږ سره څومره نمبرز دي ښه نو کاونټ فنکشن از یوزډ ټو کاونټ هاو مینی سیلز هیوینګ نمبرز ان ا رینج چې مطلب یو رینج په څومره سیلز دي په څومره سیلز کې څومره نمبرز دي ښه اوس دلته یو خبره بره ده تاسو ځین کې هم د خبره ډایک چې کوم دی راشي چې اوکې موږ ته پته ولګی چې په رینج موږ ورسې فارمولا ته موږ رینج ورکو نو دا فاین چې په څومره سیلز پدې کې چې کوم دی هغه کنسیسټ په نمبرز باندې خو کچته زموږ سره بلانک سپیس مطلب یو سیل دی خالی صحیح پای کې اس ډیټا نه یا زموږ سره په سیل کې ټیکس لیکلی یا زموږ سره سرلاجیکل ویلیو وي نو بیا به سیل کېږي نو بیا به زموږ سره دا فنکشن هغه ویلو سکه هغه زموږ سره اګنور کوي هغه سکه هغه به اګنور کوي اول به موږ بالکل سمپل د ټیکس نه علاوه په سمپل یو एग्जांपल ورکو سمپل بالکل سمپل صحیح ده هغه سمپل به صحیح یاره دلته ولیکما 1 مال ته ولیکو 1 مې ولیکو تاسو ټول ول دوه 1 ولیکو او دا راشي ما سکو د مې داسې سره به کنټرول زی کوم لګ بیرته خام چې لګي چې ډایرکټ کوم چې چینجز راشي تاسو په کلیک انټرست وایي دا ماره چې پلن سیریز کو خام پلن سیریز می کو دلته مولیکو کریټیو سم مولیکو کریټیو او پرې لاندې چې کوم سیل بری کې مولیکو امیر صحیح ده اندامه ځکه کولی تاسو چینل سبسکرایب کړئ او دلته می دا سیل خالی پرې خو د دامه خالی پرې خو او لیر سپوز د مولیکو جاسم سم مولیکو جاسم مولیکو ها او دلته می لیر سپوز 22 مولیکو دا چې زرا مو 44 صحیح ده اوس نن تاسو خیال وکړئ زمون سره سلور نمبر دا شو 2 دا شو شپږ نمبر شو کنه او کټول سیلز موږ ګور نظم سره 5 دا شو اکټیو چې زمون سره مطلب کم کې موږ لیکل وکړو او 38 سیل شو کنه خو زمون سره صرف لیکل په 100 سیل کې موږ وکړو او سوري 6 دی ښه دا 6 شو او دا زموږ سره شو 6 او 9 شو ښه نو 9 سیل دی خو په دې کې زموږ سره صرف دا 6 سیل چې کوم دي زموږ سره نمبر والا دي دلته سمپل لګ لیکم ایکوال काउंट صحیح ده مال د ګور काउंट یو تاسو کوم سره دا काउंट فارمولا رااله د دې سره زموږ سره نور فارمولا شری काउंट ا دی काउंट بلانک دی काउंट اف دی काउंट اف اس دی صحیح ده نو دا موږ په ډیټیل سره بیا وي خو به موږ اکاونټ چې تاسو او پیژنې بیا به دا نور وایو ښه نو ګور از څه په یو تاسو دا چې دا ډبل کلیک یا ټیپ بٹن وای فارمولا زموږ سره سٹارټ شو د دې دا رینج ور کومه ګور دا رینج چې کله دلته ما سلیکټ کو کنه سټوډنټ تاسو ګورئ زموږ سره خو الریډي 3 4 سیل دا شو 6 شو 39 او دې سره مو دا نور بلانکس هم وکړو مطلب زموږ سره 12 سیل دی ټول صحیح ده اوس ما 12 سیل سلیکټ کړل رینج مول دی فارمولا ورکو زه انټر دباو کوم نو ما دلته صرف 6 خو ما د 6 خو او مول رینج سو ورکړو د 12 سیل ول کړو مطلب دا شو چې دا فارمولا زموږ سره زمونږه پرینج کې صرف چې په کم سیل کې زموږ سره نمبر دی صحیح ده نو صرف انټیجر دی ماینس دی یا پلس دی نو هغه نمبر زموږ سره صرف پوینټ کې خاطر لپاره دا موږ یوز کوو وسو زرا زما او دلته فارمولا لګوم څه کومه دلته فارمولا لګوم د کاونټ فارمولا لګوم څه فارمولا لګوم سټوډنټسو د کاونټ فارمولا لګوم ښه اوس یې ویما چې یاره دلته څه لیکم دلته لیکم را کاونټ فارمولا صحیح د کاونټ فارمولا او دلته ما ټیپ بٹن وهوزم چې یاره دا کوم سبجیکټس چې ټوټل موږ د سټوډنټانو رئیس ترې کنه د سټوډنټانو د سوري دا سبجیکټ دي کنه سو سبجیکټ دي زموږ سره انټر می کلیک کو وای شپږ سبجیکټ دي سوري شپږ دي زری سویم چې یاره دلته لیټ سپوز په غلطۍ کې زمونږ دا یو سیل چې کم دلته مطلب د سټوډنټ مارکس نه دی لګیدلی صحیح ده یا دلته چې کم دی لیټ سپوز څه غلط شوی دی دا څوک چې ډیټا انټری کړل هغه څه کړل دي دا زموږ سره ګوره ټیکس مطلب دلته کې اپ منګوري کو ټیکس کنسیډر شو نو ګورو چې آیا زموږ سره زموږ د ریزلټ موږ چې کوو چې یار زما سټوډنټانو د شپږ سبجیکټ او مارکس مار ایستل دي نو چرته سټوډنټ یو سټوډنټ چرته سبجیکټ مارک خو به کې زموږ سره میس نه دي صحیح ده ګوره ما دا فارمولا اپلای کړم ګوره ټول د چې راغی
دلته 5 راغی ښه نو ماته پته ول چې یو سبجیکټ پکې دنیا شوی دی چې ما دیو دا سبجیکټ ما څو کتل نورمال چې ښه دلته مونږ دا سیل مونږ سره اپ پکې لیکلی دی دوی ایز ا ټیکس کنسیډر کړی دی نو مونږ چې دلته مسله او نه مسله چې کړل درې کوم ګوره چې کلیک ولم دا پات مزم سره شي تاسو کو دا زم سره چی شو ښه دا غین علاوه تاسو ته بل چینج هم ولدو بل چینج هم څه ولدو چې کله دا ما ټیکس کو ګوره زم سره 352 خو چې کله دا ما بیرته سکو چې دنه ته اپ طریقه مطلب دا ما دلته ګوره ټیکس ګوره سمپل ته کلیک کړم ګوره 352 زم سره 425 شو مطلب دا چې سم فارمولا ته یوز کړل ټوټل هم راځي نو سم فارمولا هم زم سره ټیکس او بلانک او لاجیکل ویلیوز اګنور کوي صحیح ده ښه دا غینه بعد سټوډنټ تاسو دلته 5 ته 5 مطلب دا چې دلته زم سره ریکارډ وګورم ښه دلته موږ د یو سټوډنټ د کمپیوټر مارکس مسکل دي ښه موږ بیرته د کمپیوټر مارکس چې کوم دی هغه سوري کو هغه بولی کو نو اوس په د ټوټل هم بیرته برابر شي او د زموږ د فارموله موږ د پته ولګی چې یاره په دې سبجیکټ کې زموږ سره سو سبجیکټ چې کوم دی د غي مارکس دلته موږ راځي صحیح ده نو د دې فارمولې چې کوم دی زموږ سره ډیر زیات سری یوز کیسز دي سری یوز کیسز دي صحیح ده نو څه یوز کیسز دي هغه به تاسو ټول چې کوم دی بیا په خپل وګورئ او سبا ته زه وایم ښه نو فارموله ګوره لرنینګ چې کوم دی که نه نو دا په دې کېږي چې تاسو زما سره یو شان چې څه کوئ زما سره یو شان کار کوئ صحیح ده یو خدایه چې لیټ سپوز تاسو سټوډنټس دي دغه کاونټ کوئ دغه څه کاونټ کوئ دغه مارکس یا دغه اټینډنس کاونټ کوئ صحیح ده مطلب چې کوم سټوډنټ راغلی تاسو هغې ته 1 لګولی چې مطلب دا راغلی دی اکټیو سیل دی صحیح ده او چې کوم نه دی راغلی هغه سیل تاسو خالي پرېښی دی یا تاسو پکې اپسنټ لیکلی دی اوس د دې سټوډنټ سره وباسم د زه اټینډنس راوباسم ښه زه به سمپل دلته داسې وکړم ښه بس سره زما سره سټوډنټ نیم د سره زه اټینډنس باندې کوم څه باندې کوم اټینډنس زم چې هر کوم ورځ راغلی دی نو هغه ورځ ما سمپل هغه ورځ مرجه نمونه او ډیټ وغه ما اسی سمپل تاسو په کوم ښه د زه ریټ پوسټ په کوم ورځ راغلی دلته ما ونو لیکو په کوم ورځ نه دی راغلی هغه می خالی پرې خو صحیح ده داسې بیا داسې مطلب رینډملی داسې ویلیوز ما واغه صحیح ده بیا تاسو داسې کنسیډر کړئ زم چې دا سټوډنټان 100 ورځې راغلی دا سټوډنټان 100 ورځې راغلی دي خام د غیر لپاره ما اکټیو چې په کوم ورځ راغلی دی هغې لپاره مې څه وکړو 1 ولګو سمپل ډېر ساده کار مې وکړو ښه هسې تاسو صرف لوګ د مازغم چې ایښ شي سمپل زه دا رینج ول ورکوم او انټر کوم نو تاسو کته شي محمد امیر زموږ سره پرزنټ سره 2 ورځې دی خاوت به ډبل کلیک وکړم نو ګوره څوک 2 ورځې څوک یو دی او څوک زموږ سره 0 مطلب دا چې یو ورځ هم نه دی راغلی ښه نو دا زموږ سره سمپل یو بل یوز کیسز شو داسې تاسو ډېر یوز کیسز چې کوم دی هغه د دې فارمولې لپاره یوز کولی شئ ښه نو تاسو په ډیټیل سره وګورئ تاسو ډیټا چیک کوئ یا تاسو مطلب کاونټ کوئ چې هاو لکه مطلب تاسو کویز کریټ کوئ صحیح ده او وګورئ چې مطلب سټوډنټ څومره سکور کړی دی دا هر څه تاسو چې کوم دی پاینټ کولی شئ ښه نو تاسو په خپله چې کوم دی دې کې مطلب اور خدا چې دې کې سم نشته دی او که بیا صحیح شو نو ما سره هغه کنټیکټ هم تاسو کولی شئ ما ته ویلی هم شئ کمنټ کې هم د ما نه اسک کولی شئ صحیح ده سو تھینکس فار واچینګ دا واز نن زموږ کلاس چې په کې هم په کاونټ فارموله باندې خبره وکړله تھینک یو